د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کتونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله د روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. قدرمنو کتونکو، دا ځل مو درته خپرونه په زابل ولایت کې چمتو کړې ده چې زابلیان اختر څنګه لمانځي، په اختر کې دلته رواجونه څه دي، د امنیتي سرتیرو څخه څومره خوښي ښیي او روژه مبارکه یې څنګه نیولې. نو هیله د تاسې هم د خپرونې تر وروستیو شیبو راسره پاتې شئ. دا په کلات ښار کې د اختر شپې او ورځې دي چې زابلیان یې په جوش سره د امن په فضا کې د اختر لپاره په امادګیو بوخت دي. د زابل اوسیدونکي وایي چې روژه د سولې او امن په ډاډمنه فضا کې تېره کړې او خپل عبادتونه، روژه ماتي او نور مسایل یې په خوښۍ سره تېر کړي، خو اوس د اختر د شپو او ورځو لپاره په امادګیو او میلو بوخت دي. دوی وایي چې د پخوا څخه دا رواج شتون لري چې د اختر د لمانځه وروسته د دوستانو، قریبانو او مشرانو د مبارکۍ لپاره ورځي او له هغه وروسته په خپلو جوماتونو کې غرمنۍ خوري. دوی زیاتوي چې د لومړۍ ورځې ورهاخوا بیا په میلو او له خپلو دوستانو سره وخت تېروي او د اختر شپې ورځې په خوښۍ سره لمانځي. چې کله د اختر لومړۍ ورځ سي، اول خو خلک ټول مسجد ته ځي، په مسجد کې د سهار چای وڅښي، د سهار د چای څخه وروسته بیا خلک د عیدګاه لمانځه ته ځي، د عیدګاه د لمانځه څخه وروسته بیا خلک د غرمې ډوډۍ خوري. د غرمې ډوډۍ هم اکثره خلک په جمعي ډول په کوټو کې خوري یا جوماتونو ته وړي، او همدارنګه د غرمې ډوډۍ چې کله خلاصه سي بیا نو اکثره خلک د خپلو خپلوانو مبارکیو ته ځي. د غرمې پورې دغه مبارکۍ بیا ماپښین تر مازدیګره پورې په اوله ورځ دغه مبارکۍ د مشیرانو، د خپلوانو د اول ورځې دود او دستور دلته دا ده. په دومه ورځ نو بیا خلک لرو پرتو سیمو ولسوالیو ته ځي یا کلو او بانډو ته ځي او په کلو بانډو کې د خلکو سره مبارکۍ کوي او د هغو د احترام لپاره هلته ورځي. او د اختر درېیمه او څلورمه وروسته نو بیا په بېلابېلو ولسوالیو کې بېلابېلې میلې ترسره کېږي چې په مرکز کې اکثره وخت د کرکټ لوبې، د غېږ نیونې سیالۍ، د فوټبال او والیبال ټورنمنټونه یي، او همدارنګه په ولسوالیو کې نو بیا د خلکو میلو ته پارک یي. ځینو ولسوالیو کې د غېږ نیونې لوبې، ځینو ولسوالیو کې د اس غلونې بازیانې یي، او په ځینو ولسوالیو یا ځینو سیمو کې بیا نورې محلي میلې هغه ترسره کېږي. نو اختر تقریبا تر 4-5 ورځو پورې دغسې دود او دستور زموږ په ټولنه کې شته. او همدارنګه هغه ځوانان چې بیا کله مبارکیانې خلاصې کړي اکثره یې نورو ولایتونو ته ځي، شمالي ولایتونو ته ځي یا همدارنګه مشرقي ولایتونو ته ځي، ځکه اوس په وطن کې امن ده او د همدغه امن په خاطر ځوانان زیات وخت نورو ولایتونو ته سفرونه کوي او د نورو ولایتونو له ښکلاګانو څخه هم خوند اخلي او د اختر شپې ورځې هغلته په خورا خوښۍ او خوشحالۍ سره تېروي. د اختر مناسبات خو زموږ د افغانانو دود او کلتور داسې ده چې لومړی د اختر سهار خو چې د مسجد کې لمونځ وسي، له هغه وروسته بیا هلته هغه چای او ناشته یې بولي هغه کوو، له هغه وروسته بیا د عیدګاه د لمانځه تیاری کوو، تیاری نیسو چې عیدګاه لمانځه ته ولاړ شو. د عیدګاه له لمانځه بعد چې راوځي هر سړی ځي خپله په هدیره کې مړی لري، قریب لري، پلار لري، اقربا لري نو د هغوی دپاره موږ دعا غواړو، مغفرت غواړو د الله څخه. له هغه وروسته د اختر سهار د بیا خو دغه ورځ چې تېره سي د قریبانو ته ورځو، خپلو قریبانو، مشرانو او سپین سرو او جانیانو باندې پوښتنه کوو، د اختر په مناسبت هغوی ته مبارکي ورکوو، ځکه دا یو نیکمرغه اختر د کوچنی اختر خو د کال لومړی اختر یې روژه کې تېره سوي، نو خوشحالي هم لري، خستګي به هم درلوده، دغه هر څه هلته سره بیانوي. له هغه وروسته خو بیا ځوانان دي څوک پکنیک باسي، منظرې کوي، له یوه ولایته بل ولایت ته ځي. د افغانستان 34 ولایتونه دي د امن په فضا پوښل سوي دي، الحمدلله هیڅ مشکل هم نشته، ټول ځوانان ځي یو د بل ځای سره تفریح کوي، مناسبت پالي. دغه هم د اختر خوشحالۍ دی دغه وخت. بل لوري بیا د زابل اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو د هڅو او فعالیتونو څخه خوښ دي او زیاتوي چې د روژې میاشت کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، اوس دا دی د اختر لپاره هم زحمت باسي او د دوی لپاره یې په هر ځای کې ښه امنیت نیولی، تر څو زابلیان خپلې دا د خوښۍ ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي. حالت الحمدلله بیخي ښه ده او خلک بیخي خوشحاله دي اختر ته، او دغه د امادګي نه سي سوداوي ښې دي، روان دي، امنیت ته الحمدلله هر څه برابر دي. رش بیخي ډېر شوی دی الحمدلله، دغه د امنیت برکت ته د ساراو څخه هم خلک راغلي دي او د سوداوي کې خلک بیخي په ډاډمنه فضا کې خپل ضرورتونه پوره کوي او خپل مشکلات حل کوي. کاروبار مو الحمدلله د اختر پر رسېدو سره ډېر سم سوی دی، سوداوي ډېرې ښې دي،
د خلکو تګ راتګ بازار ته زیات شوی دی، نو هغو سره زموږ سوداوې ډېرې زیاتې شوي دي او امنیتي ځواکونو څخه خو ډېر خوشحاله یو، 100% ځینې خوشحاله یو. د امنیت په تامین کې د نظم په برابرولو کې چې ډېر ښه نظم یې برابر کړی په بازار کې او نرم سلوک له ټولو خلکو سره کوي، له ولس سره، له دوکاندارانو سره، له ټولو سره 100% ښه سلوک کوي، نرم سلوک کوي. مخکې مو تېر حکومت کې مو دوکاندارۍ ډېرې مشکلې وې، مشکلات ډېر زیات ول او یو نوع دار هم موجود ول. اوس په الحال خو ډېر ښه کولای کول، الحمدلله د ورځې هم ښه دوکانداري کولی شو او د شپې هم په سکون او په ارام سره خپل دوکانداري کولی شو بلا مشکله او ډېر خوشحالي احساس کوو. ډېر خوشحاله یو، بس کور یې ودان ډېر امنیت هم راوستی دی او ډېر ښه سیستم یې فعاله کړی دی. بس پر ځای ولاړ یې ښه چکبینونه ډېر هغې سم کړي دي. نه ډېر شکر دی، بس هر څوک څه خوشحاله دي، ښه هغې برابر کړي دي، ښه تدابیر یې نیولي دي، ډېر سیستم سم دی. بیخي د الله فضل د امنیت و هر څه انشاءالله تعالی برابر دي. مجاهدین په لارو کې ولاړ دي، امنیت هر څه ټوله کنټرول کې دي. او اختر د څو شپې په راتلو سره به کې انشاءالله تعالی هر څه برابرېږي، که سودا وي هر څه شته. بل لوري د زابل مرستیال والي مولوي محب الله حماس وایي چې د نورو رسمي ورځو ورهاخوا اخترونه هم د دوی لپاره ښه فرصت دی چې د خپلو خلکو سره نږدې وګوري او د هغوی حال واخلي. مرستیال والي زیاتوي چې د اختر د لمانځه وروسته دوی له خلکو سره د اختر مبارکي کوي او ترڅنګ یې د شهیدانو کورنیو، محبس، ولایتي روغتون او امنیتي ځواکونو ته ورځي او له هغوی سره د اختر مبارکي کوي او د هغوی پوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې دوی هم د امنیت د لا ټینګښت او د خلکو د هوساینې لپاره شپه ورځ زیار باسي. چې موږ دلته مختلف اعلانات دي د ولسونو سره، د موږ له نزدېکته د هغوی لیدنه، د هغوی څارنه، له هغوی سره په اختر مناسباتو کې ګډون کول، دا موږ یو اسلامي وجیبه او اسلامي فریضه بولو او هغوی باندې پوښتنه کوو، حال او احوال ته ورځو، د هغوی معلومات راخلو، چاته کوم قسم مشکل یا تکلیف نه وي. انشاءالله په دغه ټولو اطرافو کې انشاءالله موږ خپلو مسؤلینو ته هم خبره کړې ده او پخپله هم انشاءالله زه د شهیدانو کورنیو ته چې هغوی باندې پوښتنه وکړو، همدارنګه یتیمانو پوښتنه وکړو او داسې زه هغو خلکو ته چې هغه مسکینان دي، غریبان دي، بېوزله خلک دي، فقیران دي، هغوی پوښتنه وکړو، لاسنیوی وکړو انشاءالله. په ټولو هېوادوالو بالخصوص د زابل په ولس باندې هم غږ کوو چې فقیرانو او د غریبانو لاسنیوی وکړي. همدغه تاسې د ټولو یو اسلامي وجیبه ده چې دا باید ترسره کړو. انشاءالله خپل مسؤلینو منصوبینو ته هم هدایت کړي دي او کوشش کوو چې په داسې ځایو کې د هغوی سره د اختر په ښه طریقه باندې ولمانځو چې کوم اسلامي طریقه ده او کوم شرعي طریقه ده، هغه په هغه طریقه باندې انشاءالله دغه اختر ورسره ولمانځو. د کومې میلې چې دلته جوړیږي هغه میلې چې هغه د شریعت سره په ټکر کې دي، نو انشاءالله موږ هغه د امن معروف ریاست ته هدایت کړي دي او هغوی خپل لایحه لري، خپل طرز العمل لري. د هغه طرز العمل مطابق به انشاءالله هغوی کوشش کوي چې د دغسې میلو چې هغه د شرعي اصولو سره په ټکر کې وي نو هغه به بندوي. ماده چې میلې چې تفریحي میلې وي او تفریحي ځایو ته مسلمانان ځي، ولس ځي او خلک ځي، نو انشاءالله د هغوی دپاره تصمیم نیولی ده، ترتیب هم نیولی ده. هغوی ته انشاءالله هغه لارې خلاصې کړي دي. د امنیت په برخه کې انشاءالله د هغوی دپاره ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. همدارقم د هغوی چې کومو شیانو ته ضرورت وي هلته په هغه میدانونو کې، هغه محفلونو کې هغه اسانتیاوې انشاءالله ورته برابرې کړي دي. انشاءالله کوشش هم کړی ده او هڅه کوو چې انشاءالله نور هم د دوی دپاره وسایل برابر. اختر له خلکو سره ځکه ګډ پاتې شو چې دا ولس د موږ ولس ده او موږ د دغه ولس نه راپیدا سوي یو، نو موږ دغه ولس پردی نه بولو. نو ولس د موږ ولس ته، نو موږ غواړو چې له خپل ولس سره، له خپلو خلکو سره، له خپل د کلتور او د عنعناتو د اسلامي چوکاټ مطابق له هغوی سره اختریز ولمانځو. په اختر کې مثال له هغوی سره پاتې سو، د هغوی پوښتنه وکړو، دا یو اسلامي وجیبه هم ده. نو دغه د موږ او د نورو خلکو دغه فرق ده. د امارت د مجاهدینو، د امارت د مسؤلینو او د نورو خلکو هم دا فرق ده چې امارت ته مسؤلین څومره دي، دا د ولس خلک دي او ولس پردی نه بولو، ولس خپل ولس بولو. نو موږ باندې هم دا واجبه ده چې هغوی سره دلته پاتې سو، اختر ورسره تېر کړو. په اختر کې هر قسم د دوی چې هغه کوم مشکلات دي هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړو، مشکلات ورته حل کړو. چې کوم د دوی سره چې په خوښیو کې مثال
دوی په کومو شیانو باندې خوښي څرګندوي انشاءالله په هغوی کې موږ ورسره همکاره یو، ورسره ملاتړ یو. بل لور بیا د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر موسی کلیم ابونصر هم د اختر په دې شپو او ورځو کې د خپلو خلکو د امنیت او هوساینې لپاره ناست دی او خپل اړوند امنیتي تدابیر پلي کوي. د امنیت امیر وایي چې د روژې په میاشت کې په ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي ترڅنګ د امنیت ساتنې لپاره لسګونه امنیتي سرتیرو ته دنده سپارلې وه ترڅو په دوامدار ډول سیارې ګزمې او تلاشي ولري. نوموړی زیاتوي چې د اختر لپاره یې هم د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ د اختر لپاره امنیتي تدابیر نیولي او په دې برخه کې چمتو شوی پلان عملي کیږي چې له مخې د اختر د لمانځه د مراسمو امنیت او د خلکو د میله ځایونو امنیت نیول کیږي او دغه راز شپه او ورځ سیارې ګزمې لري. امنیت یو ستر نعمت دی د الله جل جلاله د خوا څخه او د مسلمانانو ته ورکول شوی دی. نو د امنیتي برخه کې مخبل سرتیري امنیتي ځواکونه په همغږۍ باندې لکه استخباراتو د لیوا مجاهدین د لیوا او قومنداني دا ټول په دې دغه یو چکپینونه وو، منظمې ګزمې وو، ټول پر کار اچولي دي. امنیتي سرتیري شپه او ورځ 4 ساعته د زابل د شریف ولس په خدمت کې دي. الله پاک جل جلاله دې دغه مجاهدینو خدمتونه قبول کړي چې شپه او ورځ پر ځان یې وکړې ده. 4 ساعته ګزمې او چکپینونه ټوله فعاله ساتي او دا مو دغه ورته کړې ده چې د ښه چلند ورسره کوي، د وسیله رحمۍ څخه د رحم څخه به کار اخلي چې د دغه شریف ولس ښه خدمت وشي. نو امنیت خو یو ستر نعمت دی د الله جل جلاله د خوا څخه. نو الله پاک جل جلاله دې د دغه ولس دغه ستر نعمت روزي کړي. ښه اطمینان ورکوو، د اطمینان د الله جل جلاله په نصرت ورکوو چې الله پاک جل جلاله دې زموږ سره نصرت وکړي، الله پاک جل جلاله دې زموږ سره کومک وکړي چې موږ د دغه شریف ولس د دغه غیرتمن ولس مجاهد ولس ښه خدمت وکړو، ښه امنیت یې ټینګ کړو، دوی ته موږ ډاډ ورکوو، اطمینان ورکوو چې دوی اختر په ښه خوشحالي باندې په ښه دغه باندې تیر کړي. موږ 4 ساعته خپل امنیتي ځواکونه پر کار اچولي دي. هغه د ولس سمو دا خواهش دی، د ولس سمو دا ارزو ده چې دوی موږ ته کم شکمن کس، کم شکمنه پیښه، کم دغه وویني جنایي پیښه هر څه چې دوی زموږ سره شریک کړي، موږ ته ژر په ژر معلومات راکړي، ژر تر ژره موږ ته معلومات راکړي چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو، دغه وکړو. موږ د ولس څخه دغه خواهش دی او نور خو موږ خپل سرتیري امنیتي ځواکونه پر کار اچولي دي چې 4 ساعته به د دوی خدمت کیږي، دوی به دغه کوو. د امنیتي ځواکونو څخه دا خواهش لرو چې د ټولو مسلمانانو سره ښه چلند وکړي، ښه ګزاره ورسره وکړي. پر چکپینو باندې موږ خو پر مسیر پراته یو، د زابل پر عمومي مسیر پروت دی چې د کابل او کندهار لار ده. د امنیتي ځواکونو څخه مو دا خواهش دی چې د دوی د خلکو سره ښه چلند وکړي، ښه ګزاره ورسره وکړي، لکه دا کړې چې مو دغسې ګزاره ورسره وکړي. نو او د خلکو څخه بیا دا خواهش دی چې دوی اختر په ښه دغه تیر کړي، په ښه امنیت باندې تیر کړي، په ښه دغه تیر کړي. هغه کم پیښې و، کم ضرر هغه چې د نظام په ضرر یا د دوی په ضرر یا د دوی په تاوان، هغه موږ ته ژر تر ژره موږ ته معلوماتونه راسره شریک کړي، موږ ته معلوماتونه راکړي زموږ امنیتي سرتیرو ته. د یادونې وړ ده چې زابل په مرکز کلات ښار او ولسوالیو کې د اختر 3 ورځو وروسته عنعنوي میلې لکه غیږ آس غلول او نیزه بازي پروګرامونه هم ترسره کیږي چې لیدلو ته یې زرګونه کسان ورځي.